ښه راغلاست د نن ورځې یوه درس ده. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو په کورل ډرا کښې ریفلیکشن یا میررینګ افیکټ جوړ کړو. اول به راسو یو ټکسټ یا ابجکټ به راواخلو، خپل ډراوینګ وینډو ته به انسرټ کړو. صحیح، زه مثلا ته یو ټکسټ ولیکم. صحیح، ټکسټ به ولیکو، فرض مثال هلمند. صحیح، د هغې څخه بعد به دا ټکسټ راواخلئ او سایز او اندازه یې په خپل خوښه باندې 400 د هغې بولډ به یې هم کړو. دغه بولډ کولو څخه وروسته دا ټکسټ به انتخاب کړئ، رابسئ دلته آوټلاین پین ته به راسئ، دا به کلیک کړئ، دې ټکسټ ته به یو آوټلاین ورکړو. صحیح ده، آوټلاین کلر هم کولی شئ، هر کلر چې انتخاب یا کلر ورکړئ، سور، ژیړ، شین، هر کوم چې مو خوښ شي. صحیح، او دا آوټلاین خوندور نه دی، دا به بیرته ریموو کړو. صحیح، کلر به کوشش وکړو چې اندازه د آوټلاین اندازه به لږ کمه کړو او کلر به سپین ورکړو، بیا به وروسته تغییر ورکړو. صحیح، او بل یو شی بل هم کولی شئ په آوټلاین کې چې دلته راغلاست، پین آوټلاین چې راغلاست، دغه د پین آوټلاین دغه به بیهایند د فیل انتخاب کړئ. بیهایند د فیل مطلب دا چې دغه ټکسټ په شاته به هغه افیکټ پرې راځي. صحیح، دې څخه بعد به راسو دې ته به یو رابسئ دلته فیل ټول ته به راسئ، فیل ټول کښې به راسئ و فونټین فیل ډایلاګ ته. صحیح، دلته به دغه زاویه د کلر دپاره 80 چې انتخاب کړو، صحیح به راسئ 80. یو وار بیا ولاړ سو، وبخښئ نه خیر، فونټن فیل ته به ولاړ سو، اشتباه وسوله. دلته به راسو او دا چې مو کله 80 یا بګر سره نوي کړو، نوي د هغې څخه بعد راسو کلر به یو 2 کلر به انتخاب کړو، مثلا سور سره د ژیړ، هر کلر چې تاسو خوښ وي هغه نه به تاسو په څه رقم دغه غواړئ ته کولی شئ دا استقامت د دغه ژیړ رنګ تغیر ورکړئ. اوکې، صحیح شو، دا افیکټ خو جوړ شو. دغه افیکټ مو د کلر دپاره مو کلر مو ورکړئ، آوټلاین مو ورکړئ، ټکسټ هم نور انشاءالله سره برابر دی. نو موږ به اوس راسو څه به وکړو، دا ټکسټ به انتخاب کړئ، د هغه څخه بعد به په خپل کیبورډ کښې هغه د نومریک کیانو په جمع کې په د جمع علامه کښېکاږئ، د جمع علامه به کښېکاږئ، هغه چې مو کښېکښله. صحیح، د هغې څخه بعد به راسئ دلته به دغه لوړ ناچ څخه به ونیسئ. صحیح، رابسئ کښته خواته. صحیح، کښته خواته چې راغلاست، صحیح، او کوشش وکړئ دا د دې څخه جلا کړئ، سره مښتې نه وي، نو کې به بیا هغه افیکټ به د ریفلیکشن ښایسته راسي. د هغې څخه بعد به څه وکړئ، د هغې څخه بعد به راسئ انټراکټیویټي ټولز ته، دې کې به ټرانسپیرنسي ټول انتخاب کړئ. صحیح، ټرانسپیرنسي ټول به راواخلئ، پر دې باندې به اپلای کړئ. صحیح، د ټرانسپیرنسي ټول د اپلای کولو څخه وروسته دلته راسئ لږ اپسټي ور زیاته کړئ، که چیرې اوس بیا نو کې څه اپسټي ور کمه کړو. صحیح، تاسو کولی شئ دغه کلر ته هم تغیر ورکړئ، کوم کلر چې موږ دلته د ریفلیکشن دپاره لرو، خو کلر ته بیا اوس تغیر نه ورکړو، ماسې بیا وګورو څه رقم راځي. د هغې څخه بعد که غواړئ چې ډېر ښایسته جوړ شي، د خپل اولنی ټکسټ ته به یو دغه ورکړو، بکګراونډ ورکړو. صحیح، دې ته به څه رقم بکګراونډ ورکړو، د ابي بکګراونډ به ورکړو. صحیح ده، شفټ په خپل کیبورډ کې پیج ډاون کښېکاږئ چې هغه بکګراونډ کې راسي. د دې څخه بعد به راسو دا ټول به انتخاب کړو، کنټرول جی یعنې ګروپ یې کړو. د ګروپ کولو څخه وروسته زموږ دا دی میررینګ یا ریفلیکشن افیکټ جوړ کړي. خدای دې وکړي د کورل ډرا د نن ورځې په درس باندې پوه سوي یاست. تر بل درس مو په خدای سپارم. ښې چارې بیا هم ستاسو د نویو کومو مشورو په هیله باندې، او راځئ هغه څه چې مو سره زده وي، څه چې مو زده وي هغه راسره شریک کړو. که چیرې په دې درسو کې زما څخه څه غلطي شوي یا مثلا کوم نورو ویډیوګانو کې کوم مشکل مخته راغلی، د هغه په خاطر باندې بخښه غواړم، او تاسو کوشش وکړئ راسئ چې په ګډه سره یو څه سره زده کړو، او څه چې مو زده وي هغه به سره شریک کړو. تر بله درس هم په خدای سپارم. ښې چارې، خدای په امان.